دا در واخې خاکسار صاحب چای در واخې. دا هم د چی سېښولي دا چای وې. ولې څه پسې دي؟ دا څنګه اوبه سېښولي دا اوس چای وې دي ته څه خورې؟ ولې کوم ستونزه وکړه څنګه ما خو نه سره معلوم. دا واوره زموږ چې په دوبۍ کې وت نه دی موږ د واورې سره دا چای وشولې. واوره به مو راچوله چای به یې شولې. دا ته څه کومې اوبه راخیستې دي؟ تا د ناور څومره راخیستې دي هلته په ناور ډک کړې دي. دا درته وه هلک للې په لو اخته شرات به موږ سترګې داسې غټې غټې کړه. ته وګوره دوبۍ وګوره دوبۍ ته خو دا کار ځای کړل هلته مزدوري کوي نفس یې وغځېدل چې راسې ونه غټ غټ خبرې کړه. تا به هلته لو ته نه وې تللی ته خو دا اوس پرې خپل سرای نه لرې د کرې په سرای کې پوه شه ته هم دونه غټې غټې خبرې کړه. سوا وروره دې ته موږ څه شوقانه تللي وو په منظره باندې. دوبۍ ته اوس ته په منظره تللې وې؟ سبا ته نو زه تللی دوبۍ ته د تجارت لپاره چې د عرب سره د خرمو تجارت وکړم. څه ووایه؟ و داسې کمزوري کارونه مو نه دي. تا واوره دغه دوبۍ ته چې تللم په دوبۍ کې یو مشر ما ته یو ټلیفون راکړی. د هغه یو ټلیفون په ګرده دوبۍ کې جوړ سوی و بل نه و جوړ سوی. جلا نقشه ټلیفون دی چې وګوره دا ما ته هغه ډالۍ کې په تحفه کې راکړي. په ګرده دوبۍ کې د هغه یو دا څه خوبایي لري؟ تا واوره ساده سړی په دې څه پوهېږي دا د خلکو په ذهنو پوهېږي. دا ټلیفون؟ و ښه چې دا ټلیفون ته داسې په ذهن پوهېږي ته اوس دا پوښتنه ځینې وکړه چې زما په ذهن کې څه دي؟ راکړه زه اوس په دسیسه دا پوښتنه ځینې وکړم. دا ټلیفون دا وایي ستا ذهن کې چې اوس کوم څه ګرځې وایي کشکې زه هم داسې د خاکسار صاحب په رقم وایي داسې پیسې یې درلودی داسې ګرځېدی د دوبۍ داسې د مشرانو سره ګرځېدی دوبۍ ته تللی وایي واجب یې داسې تجارت مجارت مې شروع کړی وایي. اوس چې دا خبره ناممکنه ده. دا ټلیفون غلطه ته وایي. زه په دې فکر کې وم چې ستا چمپل ولې په تار ګنډل دي که دا مې نه ټکنالوژي ده. اوس چې همدا هم رباب ته وایي د تللو په وخت کې. دا د سیمه شمپل نه دی تا به اورېدله دا په ته په تار پالتو تار ګنډلی دي. دا په منځ تار نه دی ګنډلی دا د دوبۍ څخه په ډالو راغوښتي دي چې وګوره زه کله په درس کې روان یم زه کې پر سر د اوبو ذخیره معلوموي دلته اوبه ډېرې دي یا لږ دا یې په څنګه تار ګنډلی دي چمپل یې په تار ګنډلی دي. ته دوه ډالر لرې دغه چمپل ما خالي په $2 رانیولی دی. هغسې به ما د خلک ټلیفونان ډالۍ کوي. دا پرون دې د کساب څخه دا سر پښې په پور رانیولي وې کساب په ټوله کلي کې دا نارې وې ول خاکسار صاحب ما سر پښې په پور وړي دي ول 200 افغانۍ پر باندې دا نه راکړي بیا به دا سر پښې چې دا خو یې لا ډکې دې فایده څه ده؟ ته دا چې سر پښې وړي چې دا ګرده ډکې دي ما په دا خاطر نه دي ویلې چې زه پیسې نه لرم پیسې لرم زه مریض وم ډاکټر ته ورغلم هغه ویل سر پښې بیا څه دا سر ډکې چې لري داسې غوښې بیا څه ستا د هډوکو کلسیم کم دی تا واورېدله؟ و او بل دغه چې پاته چې دغه څه کسابه که ما د ده صبر ازمایي چې دی صبر کوي که نه کوي 200 افغانۍ شیشچې هغه زما کوچني بچي ته وایم هغه خو اوس په دسې وروړي دی دونه بې صبره دی. دا ټلیفون دا خو چا چې نسته پښکۍ کې دا او مخ هم تور سوی دی. ګوره دا د سمارټ ټلیفون نه دی دا د سپوږمۍ سره چارجېږي. سپوږمۍ سیمه شپې کار کوي ښایي تا اورېده و چې سپوږمۍ سي د سپوږمۍ سره بس کار کوي. دا داسې ناپوه خلک نه به پوهېږي دا داسې هوښیار عقلمند خلک به دې پوهېږي. څه ووایه ته اوس؟ و څه ووایه دا خو نو بیخي زه داسې نو په سترګو شی نه وینم. دا خو ما داسې معلومېږي لکه ویلا پلاستیک ټوټه چې مابینځ کې هم نه کې ما از لرګیان سره تخته کړي ما خو نیک داسې معلومېږي واجبېدله. خاکساره دا میخونه او تخچې دې ولې غلا کړي دي دا میخونه او تخچې راوړه. متوکل صاحب زه باید ولاړ سمه ما نوی ساتونکی دی هغه نارې راوایي تا واورېدله و دلته دغه جوړوي نوې ټکنالوژي مو رامنځته کړې ده وایي ته راسه څو میخونه څو میخچې غواړي دا څو تختې غواړي زه به پلا ورسمه. دا یو څنګه ټکنالوژي ده ټکنالوژي خو نوي نوي وسایل د ضرورت لري ته زه میخونه وړم تختې وړم دا کومه کیسه ده یاره ستا له خو ما واجبېدله غټ غټ خبرې اواز د اجازه ده تا یې به ټکنالوژي برای دار کې واجبېدله.